السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې په دغه اپلیکیشن کې به تاسو وکولی شئ چې د خپل موبایل کیمره بلاک کړئ. د هغې څخه بیا یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو د موبایل په کیمره باندې تصویران واخلي یا ستاسو د موبایل په کیمره باندې ویډیوګانې وکړي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. دوه درې نور کارونه هم تاسو کې کولی شئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته مکمله طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرته تاسې ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او که چېرته هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستان تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ د هغه رقم دغه اپلیکیشن ستاسو موبایل کې تاسو ته خلاص شي او د هغه رقم تاسو ته نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نیکسټ به کړئ او د هغه رقم دوستان تاسو په ګیټ سټارټډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې موږ دوستان تاسو په ګیټ سټارټډ بټن باندې کلیک وکړئ کیمرا ګارډ سو مایکروفون ګارډ سو د هغه رقم لوکیشن سو سکرین بلاکر سو تاسو اوس کیمرا هم بلاکولی شئ مایکروفون هم بلاکولی شئ لوکیشن سو او سکرین بلاکر سو. د ټول له مخکې ګوره دوستانو زه راځم د خپل موبایل کیمرا تاسو ته درښیم. کله چې ګوره دوستانو زه د خپل موبایل کیمرا خلاصه کړم د هغه رقم په دې باندې زه اوس تصویران هم اخیستلی شم او د هغه رقم دوستانو زه په دې باندې ویډیوګانې هم کولی شم یعنې زما د موبایل کیمرا کار کوي. د هغه رقم ګوره دوستانو اوس که بېرته تاسو دغه اپلیکیشن ته راسئ او دغه اپلیکیشن دوستانو تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم دا اپلیکیشن خلاصوم. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ د هغه رقم کیمرا ګارډ باندې تاسو کلیک وکړئ. د هغه رقم ګوره دوستانو زه غواړم چې خپل موبایل کیمرا بلاک کړم چې بیا یو څوک هم نشي کولی چې ستاسو په موبایل باندې تصویران واخلي یا د هغه رقم ویډیوګانې وکړي. دلته به ګوره دوستانو تاسو ان سکیورډ وي. کله چې دوستانو دغه تاسو ان سکیور کړئ دغه به دوستانو تاسو اوکې کړئ او کوم پرمیشن تاسو څخه غواړي هغه پرمیشن به تاسو الاو کړئ او کوم ایډز راوړي هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. نو ګوره دوستانو هغه سکیورډ شوه. اوس دوستانو یو څوک هم نشي کولی چې تاسو موبایل په کیمرا باندې تصویران واخلي یا د هغه رقم تاسو موبایل په کیمرا باندې ویډیوګانې وکړي. د هغه رقم دوستانو اوس که بېرته تاسو دغه اپلیکیشن ته راسئ نو زه راځم ګوره دوستانو د اپلیکیشن ته له دې څخه زه وځم. په مایکروفون کې بیا دوستانو تاسو کولی شئ چې مایکروفون یعنې ان سکیورډ کړئ یا د مایکروفون بلاک کړئ بیا به ستاسو په موبایل کې وایس نه ریکارډېږي. د هغه رقم لوکیشن سو ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو که غواړئ چې د خپل موبایل کیمرا مې محفوظه کړئ مایکروفون سو او سکرین شاټ سو نو په دغه طریقه سره یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.